درتنن د بی بی ساری د بچی د اسحاق علیہ السلام خبره کوم چې رب العالمین هغې له بچی ورکه حضرت اسحاق علیہ السلام او بنا بر اختلاف لږ اختلاف پکشته خو راجح قول ادا دی چې د اسحاق علیہ السلام په اولاد کې خدای پاک 3.5 زره پیغمبران پیدا کړي دا د بی بی ساری اولاد د 3.5 زره بلکې بعض علما 4 زره یادوي 3.5 زره یا 4 زره پیغمبران دا الله د بی بی ساری په اولاد کې پیدا کړي او ډېر لوی وطن او ډېر لوی قوم خدای پاک د هغې نه آباد کړي دا ولې دی د رب العالمین دپاره د رضا دپاره وطن پرېښود او هجرت یې وکړه بی بی ساره ابراهیم علیه السلام چې څنګه راووتل د وطن نه او د کلي نه لاره کې کله یو ځای دمه کوي او کله بل ځای دمه کوي هغه زمانه کې آبادي د ځمکې دومره نه وه لکه دا اوس چې څومره ده ځکه د نوح علیه السلام طوفان تیر شوی او خلک غرق شوي او بیا د نوح علیه السلام اولاد کې ځای په ځای لږ لږ خلک پیدا شوي یو ځای کې لږ مسلمان خلک بل کلي کې لږ خلک بل کلي کې لږ خلک ابراهیم علیه السلام چې به کوم کلي رته نو په هغه کلي کې به د رب العالمین د توحید د عقیدې د الله د یووالي او څه احکامات چې د الله د هغې تبلیغ او دعوت به چله رالل بیت المقدس ته د شام ځمکه کې بیت المقدس د علاقه د دې لراله د دې ځای نه مصر ته لاړل مصر کې یو بادشاه و ظالم د مصر د هر بادشاه لقب فرعون و فرعون او دغه وخت کې چې کوم فرعون و د ده نوم سنان و د موسی علیہ السلام په زمانه کې چې کوم فرعون و د هغه نوم مصعب ابن ولید ابن ریاد او د ده نوم سنان و دا یو ډېر ظالم او ډېر خراب سړی او بدعمله سړی ده ته چې اطلاع ورکړه چې یو سړی دی او مسافر دی او ډېره ښایسته ښکلې ښځه ده ورسره او ډېره خوبصورته ده د دې بادشاه قانون به ده چې په لاره به کوم سړی او ښځې ولیدل او ښځه به یې خوښه شوه نو که ورته به یې وی چې دا مې خاوند دی نو خاوند به یې وله وجه او ښځه به ته یې غشته او که وی به چې دی خاوند نه دی رورې دی نو بیا به یې ورته غږ نه کو به یې نه وجه او خاوند به یې د ښځې وجه ابراهیم علیہ السلام پوه شو چې دا خو موږ په بل مصیبت کې گرفتار شو وطن هم پرېښو هجرت هم وکړو په مخ د ځمکه لومبي هجرت ابراهیم علیہ السلام او بی بی سارې غورې کړی دی د دې نه مخکې چا هجرت نه دی کړی دا لومبي هجرت دی دا خو په بل مصیبت باندې یو مصیبت نه دی بل مصیبت دا به څه کېږي دې ښځې ته وایي دې خپلې بیبي ته وی په مخ د ځمکه زما او ستا نه بل څوک مسلمانان نشته نو ته زما دیني خور یې ښځه مې او دیني خور مې د اسلام نبی علیہ السلام هم فرمایي قرآن شریف کې الله فرمایي انما المؤمنون اخوة چې مسلمان سړی مسلمان ښځه دا په خپل مابین کې دیني رور او خور دی نو په مخ د ځمکه زما او ستا نه بل مسلمان نشته نو ته زما خورې د دین په لحاظ نو که دا بادشاه دی د بادشاه کارنده ده نه تپوس وکړي چې دا سړی دی څه دی نو ته به ورته وایې چې دا مې رور دی دروغ خبره نه ده او ما نه هم تپوس کړی دی ما ورته ویلي چې دا مې خور ده نو ما به دروغجن کښېنه ډېره ښه یو روایت کې راځي چې ابراهیم علیه السلام یې جیل کې واچو او بل ځای راځي چې دته وې ده په مخه دی ښه نو دی غریب لار یو ځنګل کې دی یو اونې لاندې کېناسته او دا بیبي ته بوتله بیبي ساره خوبصورته ده ښایسته ده هوښیار هم ده حضرت ابراهیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سوچت کر اے زما پروردگارا دا بے کسو او دا مظلومانو امداد کون کے اللہ دے
الله زما عزت زما ابرو او زما حیا ستا په لاس کې ده، تا د چا په لاس کې نه. خدایا ستا د رضا دپاره ما هجرت وکړو او زما بیبیم ستا د رضا دپاره هجرت وکړو. الله نن موږ د ځان امداد نشو کولی که امداد کې پروردګاره ته به کې موږ بې کسه او مظلومان او بې څوکه یو څه نشته. الله زما عزت او زما حیا او زما بیبي الله دا ټول ارڅ ستا په لاس کې دي. الله زما مدد وکړه او زما حفاظت وکړه. بیبي ساره چې څنګه د ظالم بادشاه د مصر ځان ته نږدې کا او طلب یې کا چې دې ته لاس ور واچوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث پاک کے راضی کہ خدای پاک پہ فالج راوست پا بادشاہ باندے لا سے کار پریخاو او خپیم کار پریخاو دا او نیغ زمکی للال پزمکا پریود سردلان نی پزمکا پریود لا سو خپی کار نکی فالج وات یو سنگ سردلان دی پزمکا پریوت بی بی ساری تاوی وید ایسے چلو کو او خیرہ دی راتا اپلا او حضور پاک فرمائی چی بی بی ساری دغلتا اللہ تسوالو کو چی خدای کدا سالی ملشو وی بکی دی خدای ملک لے والا پا مریضولو کو کسی چلیو کو پلوی غم کی باورم نو خدای دا مرگ نے بچ کے اول تا غدر خاصو کو اے خزی بیا در تلاس ناچو او ما معاف کا بی بی سارے میں ما معاف کرے کہ معافی کرے بیا ٹک شو برابر شو اگر شیطانی سرخ پا ذہنوی دوبارہ نیتو کا جلاس ورطا وروج چی بیا و تکر لاس ورا چاو بیا پزمکا پریوت لاس و تاڑو وہ نرا سیدر پزمکا بیا پریوت او دا اخباو دا لاسونا الاوڑ پریوت یو غرض یو کو بیا بی بی ساری تے درخواستو کو ویدا تا ما تا خیر اکڑا او دے دل میں معاف کا بیا بدا سے نکوم. حضور پاک فرمائی گی بی بی ساری من اللہ تسوالو کہ یا اللہ کدی حلاک شو دے مرشو خلق بوچے دے خدے مرکا دا با پلوی غم بونو خدا تی روخ کے بیا ٹک شو پدریم دلے بیا دا چلو کا او بیا درخواستو کو بیا جوڑ شو. آخرہ کے اگا خپل پولیس والے راو غفتل وی تاسو مال انسان نه دی روستے مالم کتا پیرے روستے دا چلاس وقت چون پا ما سے چل کی گی تا پوستے کی خد سو کے نم دے سدے وی زما سارا نم دے او ما در تا دزان او د خاون د خلاصے دو دا پارا خبر کردیوا دا چه کم سلی دی دا دنم ابراہیم دے او دا دا خدای پیغمبر دے او دا ما خاون دے دینی میں رور دے واسے میں خاون دے او دا دیر برگزیدہ ہستی دا دیر پاک سرے دے دا کم دے ہے مم دے عراق دا بابل خاریو علتا یو بادشاو نمرود او دا ما دا خاون دے پا اور کے واچاو یا وافتا دا ما پا دے خاون باندے اور گلے گلزاو او بیا دا اور نسائی سالم روتا او دے دا خدای جدیر القدر پیغمبر دے دے وطن پا وطن گردی او خلقو تا دا ایمان او دا اسلام دا ہدایت دعوت ورکے. دا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام پا نسل کی یو سامی وطوئی دا نوح علیہ السلام جو سام ابن نوح دا آغا پولاد کی ابراہیم علیہ السلام ہم سامی النسلو او دا بادشاہ سامی النسلو پا نسب کے بر یو بل سر لگے دل او پتم بادشاہ تاو لگے دل چے واقعی دا خدای رشتون پیغمبر دے گنی اسا پوری چے ما کمی خد تملاسا جولی زنا کام شوی نیم او ما دے خد تدریز للاس ورواچ او زنا کام شم دا خدم رشتون او دا خاون دیم رشتون دیر لوی عزت او کد ابراہیم علیہ السلام او معافی تے غختلا او دا بی بی نیم والا معافی غختلا او بے والا خپل لور هاجرہ بی بی دے والا پتوفہ کے ورو بخلا ابراہیم علیہ السلام تا لیدی سارے تا وی ویدا بستا خدمت کی دا ستا خدمتگارا دا
او ستا د دې خاوند سره به د مارونو. ابراهیم علیہ السلام څه وخت په دې مصر کې تیر که او بیا دغه بیبي هاجره او بیبي ساره دا دواړه ځان سره را روانې کړې او واپس بیت المقدس ته راغی. زمارونو چې یو انسان دا څه مصیبت دی، بس بند یې کړی کو دا سب موږ دې په دماغ بس بند یې ویل لوډ سپیکر بند تاسو لوډ سپیکر دی جمعه خراب اوسه پروټیک نه شو. بهر کیف بیبي ساره چې کله لاړه ابراهیم علیه السلام ته دا غریب هم فکر مناوه چې ټیک ده چې د بادشاه لاس خو ما ته نه دی را رسېدلی، لیکن بیا هم د خاوند پله کې خو به مې وسوسه راځي که نه، که زه ورته زرهام به یم چې د هغه لاس ما ته نه دی را رسېدلی نو بیا به یم پله کې وسوسه او شک راځي. پروردګار څه وکړل د نیکانو د پاکانو خلکو الله ملي خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته دا پردې ختمې کړلې او مخامخ دا منظر یې څلیدل لکه مونږ چې څنګه قبر کې مسلمانان کې ښودلی شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې سړي په میانځ کې به پردې ختمې شو، دي به نبي علیه السلام مخامخ ووینو. فرشتې به یې تپوس کوي دا مخامخ چې درته ښکاري دا څوک دی؟ نه دا دی ټیک دی روانې هغه ځای نه دی بټن کې روانې دی بس پرېږدي خو دا نه کوي کار هسې دماغو باندې بوج شي. پرده کولو کړې وه بیبي ساره ورله او خپه ده غریبه جاړي چې زما د خاوند خو هر څه جي په زړه کې خو یو غم راغی یو دک راغی پریشاني راله وی سړیه ګورې الله د هغه کافر ظالم ذلیله که هغه خدای پاک رسوا که او د هغه لاس ګورې ما ته نه دی را رسېدلی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي وی ښځې دا خبرې مه کوه ما ته الله مکمل پردې اخوا کړلی او ما ته تم ښکارېدلی او ما ته بادشاه هم ښکارېده. زه په زړه کې مطمئن یم الحمدلله د خدای پاک ډېره لویه ثنا او برکت. واپس لاړل مصر ته. واقعه اوږده ده خو ابراهیم علیه السلام د دواړو بیبیانو سره سموده واپس په بیت المقدس کې تیر کړل. بیا د دواړو بیبیانو په منځ کې روانه راغله. دا فطري تقاضا ده چې د بنو منځ کې خامخا یو بل سره جګړې او اختلافات راځي. او خدای پاک د کشرې بیبي له بیبي هاجرې له بچی ورکړه هغه له نوم کېښود اسماعیل. نو ابراهیم علیه السلام د الله په حکم دا کشره بیبي بی هاجره او اسماعیل علیه السلام راوستل او اوس چې کوم ځای موجوده بیت الله شریف دی دلته یې پرېښودل او د مشرې بیبي بیبي ساره او ابراهیم علیه السلام دواړه بیت المقدس د شام په ځمکه اوسېدل. د کشرې بیبي بچیو شو د مشرې بیبي اولاد نشته دواړه اوسېدي. روانې د لوط علیه السلام هغه چې لوی شو ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړی او چې لوی شو هغه له الله نبوت ورکړه او خوا کې یو بل کلی دی یو بل علاقه ده د هغې دعوت او د هغې تبلیغ دپاره الله مقرر کړه الله هغه علاقې ته هلته دعوت ورکوي او د الله احکامات خلکو ته بیانوي. هغه قوم مشرکانو د بوتانو عبادت وکړ. حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل په خپل ځای کې ناست یو څو میلمانه راغلل په خشته ښکلې مزېدارو شکلونو باندې چې څنګه راغلل قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا. ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز چېرته په زندګۍ کې ابراهیم علیه السلام بغیر د میلمنه ډوډۍ نه ده خوړلې. ډوډۍ به د میلمنو سره یو ځای خوړه که هېڅ څوک به نو په لار کې به ولاړو او لرې به یې سوکسۍ کړ ای ملګري دلته راشه چې رابغې وی راځه ما سره ډوډۍ وخوره یاره جي زه خو مول یم یا یو نوړی به خورې خو ما سره به ډوډۍ خورې.
د میلمه نه بغیر ابراهیم علیه السلام ډوډۍ نه ده خوړلې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي وی کم انسان چې د میلمه سره ډوډۍ خوري دله خدای په رزق کې برکت اچوي دا سخام ده او الله تعالی انسان له په روزه او په رزق کې برکت یې کوي. یو ځل یو بوډا بابا یې راوسته ډوډۍ ورته کېښوده نو د اسلام طریقه او قانون دا دی چې ډوډۍ شروع کې د الله د نوم نه به شروع کې بسم الله به ووایې که نور څه نه وی صرف ده ووایه بسم الله او که دا وی چې بسم الله الرحمن الرحیم نو لا ښه خبره ده. حدیث پاک کې راځي وی چې بسم الله دې د ډوډۍ په اول کې وي نو خدای پاک به دله په دې ډوډۍ او په دې رزق کې برکت واچوي. دا یوه شوه. دویم دا شیطان راځي تا سره په دې رزق کې ګوتې وایي نو شیطان خو نجس پلیت دی په غولو او په ګندګو کې ګوتې وایي نو هغه راوړي ستا ډوډۍ هم ګنده کوي. نه ګوره ډېر خلک اکثر داسې خرابې او څخه بیماری پرې راځي. دا ولې دا مونږ د اسلام او د شریعت د آداب او خیال نه ساتو. شیطان په ډوډۍ کې ګوتې وایي په ترکاری کې او په روجو کې ورته د شیطان هغه پلیته ډوډۍ وخورئ او د هغه د هغه ګنده لاس هغه شي وخورئ نو هغه دننه په وجود کې بیماری پیدا کړي. نو بسم الله کې د ډوډۍ په اول کې وی نو شیطان به پکې ګوتې نه وي. دا بسم الله د شیطان لپاره یو قلا ده. ډوډۍ به دې پاکه وي پلیته به هم خېټه کې روانې به نه کوي او د شیطان د هغه پلیت لاس اثرات به په ډوډۍ کې نه راځي نو بعضې بیماری د شیطان د هغه پلیت لاس ته وجې نه پیدا کېږي د هغې نه به دې خدای پاک محفوظ وساتي. یو ځل حضور پاک صحابه کرامو سره ناستو ډوډۍ خوړله یو باندیسی راغی یو صحابي فرمایي وی ډوډۍ ډېره زیاته د برکت وه مونږ لږ یو خوړم او خلاصېدله نه وی یو باندیسی راغی په یو دوو نړو کې خلاصه کړه وی داسې ډوډۍ هم چېرته نه ده لیدلې چې په اول کې برکت لري او وروسته بې برکت دی. وی حضور پاک وفرمایل چې دا ډوډۍ مونږ شروع کړه مونږ پې د الله نوم واغشت نو شیطان پکې نو برکت و پکې او چې دا باندیسی راغی د ګوتې یوړې د خدای نوم وانغشت نو الله برکت ختم وکړ. یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام ډوډۍ خوړه سره د ملګرو دې کې یو باندیسی راغی هغه ډوډۍ شروع کړه حضور پاک وخندل چې وی خندل نو چا دې تپوس وکړه وی صاحب دا ودې خندل ولې وی دا ډوډۍ چې مونږ شروع کړه نو مونږ بسم الله ووایو نو شیطان تاوېده را تاوېده خو رانږدې کېدی نه شو. وی دې باندیسي د خدای نوم وانغشت نو شیطان راغی د لاس سره یو دی خپل لاس ورګنده کړه نو بیا دې باندیسي ته یاد شو نو په دا میانځ کې بسم الله ووایي په چې میانځ کې بسم الله ووایي وی ما شیطان ولیده چې خېټه کې څه خوړې وه ټول یې قی کړل نو ماله د شیطان هغه قی پورې خندا راله نو ډوډۍ چې کله خورې په اول کې بسم الله وایه دارنګې میوه خورې بل شی خورې بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم او که درنه یېرئ او په دا میانځ کې درته یاده شوه وی بسم الله اوله و آخره یا پښتو کې وایه اول او آخر دواړو کې د الله په نوم شروع کوم اول او اخر دواړو کې د الله په نوم شروع کوم نو د شیطان د ګرفت نو د هغه د هغه پلیت لاس د به خدای پاک ستا او ستا ډوډۍ محفوظه کړي. د ابراهیم علیه السلام او میلمه ته وایي ای میلمه چا به د الله په نوم شروع کا بسم الله ووایه میلمه ورته وایي الله څه ته وایي زه خو الله نه پېژنم الله څوک دی چې ته ماته الله الله نه یې وایي ښه پاسه کنی اس تے برابرم زما دا خدای نوم نه پیژنې او زما خدای نه پیژنې زما ډوډۍ خورې ا بوډا سپینګیري بابې پاسه چې پاسه ولې ابراهیم علیه السلام ته وحی ولېږله وی دا بوډا دی ولې پاسه الله ما پې ستا ډوډۍ او ستا رزق خوړه او دې خبیث ستا نوم وانغېشته او ټوکې وکړه الله څه ته وایي زه خو خدای نه پیژنم نو ما پاساو رب العالمین دیر لوی در رحم ذات دے وی گورا ابراہیم علیہ السلام دے سل کالا کم و بیشتر دی باب عمر دے او زما دشمن دے ما مست شریک گیانی ما نمانی او بیام ضروڑے ورکم او نن یو رستا ملمشنو دلا سدیونی ونو پا دے ساو
عجیبه کار دی وکړه زما دشمن دې زه ورکوم تا یو نړۍ ډوډۍ ورنکړه زه ابراهیم علیه السلام ورغ په لاره کې کتره پیدا ریوسته بابا هله شا به راځه ډوډ نه نه زه نه خورم نه 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 خامخا به خورئ دا ولې وخت دې وشړلم اوس مې واپس بلې وی د کوم ذات ته برکت نه چې مې وشړلې او کوم الله چې تا نوم نه اخېسته ما وشړلې هغه الله وایي چې راوله ډوډۍ پرې وخوره ناامید او مایوسه به یې نه پرېږدې خیر دې زما بنده دې زه ډوډۍ ورکوم رب العالمین هغه بابا مسلمان که ما الله دونه مهربانه دی زه یې نه یادوم زه ورسره دشمني کوم الله مسلمان کو نو ابراهیم علیه السلام مهمان نواز بغیر د میلمن ابراهیم علیه السلام ډوډۍ به نه خوړه میلمه به یې ځان له په زور پیدا کو خو ډوډۍ به یې ورسره خوړه نو چې دا او ډوډۍ څنګه و د میلمنو اوس دلته وره د قرآن شریف الفاظ فما لبث ان جاء بعجل حنیس میلمانه چې څنګه رالل ابراهیم علیه السلام دې ته کښېنئ او په منډه کور ته ننوت او یو سی یې ولا حلال کړ دې ته میلمستیا وایي توملې نه چې شملې وله راوړې مرچکې ورسره یو پیاز میاز ورسره پرې کړو راشه خوره یا لاون وله وکړي نه غوڼ سخی یې وله حلال کړ او په سخي کې م وله ښوروا نه ده کړې حنیز روید ته وایي په اور باندې وله روید که او راو یو میلمنو ته کېښوده زموږ د عرب ډېر مهمان نواز په دې کې هغه اثرات شته مونږ خلکو کې نشته رمضان چې کله په رمضان کې د روجماتي په وخت کې ګاډې رواني که نه نو ځای په ځای به په سړک د رستخانونه په بازارونو کې د رستخانونه به لګېدلي په خدای یقین وکړه او دې ګاډو ته به اشارې کوي په لاره به ولاړې دا څادرونه به ورته خوځئ لرې ځای نه به څادر خوځئ چې روجمات یې دلته راشي ګاډي کې څومره کسان دي 50 کسان 60 کسان اشارې به درته کوي بل ځای به ولاړې بل ځای به ولاړې په خدای یقین کو زنانو دپاره یې ځان له دی تیار کړي هغه جدا پردې ته وکړي او سړو دپاره جدا پردې ته وکړي او هغې کې چې ګډانو چیلو غوښې پرتې وي چرګان پکې وي وریجې پکې وي جوسونه پکې وي او په خپله صرف په کجوره روژه ماته کې ستا خدمت ته ولاړ چې دا میلمانو خو هغې نه پس په خپله خوراک کوي یو ځای نه خو په دې بازارونو کې به ولاړې ګوتی به ورسره یې ګوتی او درته به ګوتی درکوي شابه واخله شابه واخله هغه پلاسټک ګوتی کې دننه به روجې هم پرتې وي چرګان به هم پکې وي پیکوړې کباب به هم پکې پراته وي د هغې خپل مخصوص کباب وي هغه به دله درکوي دومره سخا ده په دې خلکو کې او مهمان نواز خلک او مونږ خو چې هغه دی میلمه صحیح کړو که نه د غلې غوندې به ټوخ وکړو او په سر به ساده واچو دروازه به بنده کړو او خدای رابرغه یې مکې په کور کې دننه به په موبایل لکه ته کوم ځای زه ستا دروازې مخې زه خو پېښور کې یم کور له د پېښور نوم کېږي زه خو پېښور کې یم میلمستیا باندې مونږ تنګېږو په میلمستیا به نه تنګېږي دا رزق دی میلمه له ستا په لاس خدای ورکړه د هغه په لاس تا له هم الله درکولی اسراف به نه کې تبذیر به نه کې اسراف هم ښه نه دی تبذیر هم ښه نه دی خو میلمه په میلمستیا به تنګېږم نه دا نبوي سنت دی دا د پیغمبرانو سنت دی او دا خصوصا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه هم ده یو ځل میلمانه راغلي حضور پاک مبارک اعلان وکړ بخاری شریف کې حدیث دی وی چې چا سره د یو کس ډوډۍ وي یو ځان سره میلمه بوځي که چا سره د 2 کسو ډوډۍ وي 2 د میلمانه بوځي گزاره وکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځان سره میلمانه بوتلل د میلمه برکت ته ده خیر عبدالرحمن ازویری هغه وی پلار مې میلمانه راوستل او بیبي ته وایي چې د میلمنو له ډوډۍ برابر کا او په خپل لال چې ځم زه نبي علیه السلام سره ډوډۍ خورم وی موږ میلمنو له ډوډۍ برابر کړه وی میلمنو تپوس وکړه چې د کور خاوند څه شو ابوبکر څه شو موږ ورته وی خو نشته نبي علیه السلام له تللی دی وی ښه موږ ډوډۍ نه خورو تر څو چې هغه نه راغی موږ ورته وی ګورې غوسه کېږي که راغی ډوډۍ به سړه شي
مهرباني وکړئ ډوډۍ وخورئ. وی هغې وی چې نه تر څو د کور خاوند نی راغلی مونږ یې راوستو دی رانه بل خواله تر څو چې هغه نی راغلی مونږ ډوډۍ نه خورو هغه سره یو ځای ډوډۍ وخورو ډېره سمه چې نه خورئ. عبدالرحمن وی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی وی د پلار په مزاج خو زه پوهېږم چې غوسه کېږي به وی دی کې مې بابا راغله وی چې څنګه راغی وی زه خو د کټ لاندې کوټه کې پټ شوم چې ما ته به غوسه کوي چې تا په مېلمنو ډوډۍ ولې نه ده خوړلې او حالانکې مېلمنو په خپله نه خوړم. وی بیبي ورته وی چې ته چېرته لاړې د مېلمنو نه ولې وی مېلمنه خو ډوډۍ نه خوري مونږ ورته ډوډۍ پېښ کړو دوی نه خوري بس غصه شو هغه مېلمنو له راغی تاسو ډوډۍ ولې نه خورئ وی څه نه وي نو ستا نه بغیر مونږ ډوډۍ نه خورو وی زما د قسم یې کمه وخوړه جیړو خورم نه تاسو ته به ډوډۍ کېښودی شوه نو او دا پکار هم ده چې مېلمه ته ډوډۍ کېښوده نو زر خوره ځکه ډوډۍ چې سړه شي بیا ګرمول خو مسله ده. وی مېلمنو وی ښه چې که ته نه خورې زمونږ هم نه قسم یې چې مونږ یې هم نه خورو مونږ دې راوستو ته مونږ سره نه خورې قسم دې خوړه مونږ یې هم نه خورو. عبدالرحمن وی ما پسې چغه وواله چې روزار دی کې چې وی زه راووتم تا ولې دې ډوډۍ نه ورکول مې چې صاحب مونږ خو د ډوډۍ کېښوم خو دې وی ستا کور د مالک نه بغیر مونږ ګوتې هم نه ورو مېلمانو هم قسمونه وخوړل ابوبکر صدیق هم قسم وخوړه مېلمانه وی مونږ یې نه خورو چې تا راسره لاس نه ښکته کړې ابوبکر وی زه تاسو ولې نه خوړه دی اړو خورم نو بیا ورونو چې یو سړی قسم وخوري او د ګناه قسم یې د نیکۍ نه دی وخوړه نا قسم ماتول غوره دي. بای سړی ما قسم کړی دی او نه ماتوم قسم مې کړی نه ماتوم نه چې داسې قسم دی وخوړه چې هغه د نیکۍ نه قسم دی یا د ګناه قسم د هغې ماتولو کې ثواب دی. ابوبکر فورا وی دا شیطاني اثر و دې غوسه کې راوستم او زه دا قسم ماتوم. مېلمنو وی ښه ده بس چې ته یې خورې مونږ یې هم درسره خورو. بخاري شریف کې حدیث عبدالرحمن وی نولی به م روچتوله لاندې نه به زیاتېده مېلمانه ماړه شو زه مړ شوم زما مور هم مړه شوه او زمونږ یو خادم هغه هم مړ شو او ډوډۍ د هغې نه زیاته وه چې څومره وه د هغې نه زیاته پاتې شوه او یو قوم سره هم تعلقات وی هغې قوم له هم ولیږله او بیا هم پاتې شوه وی سار هم نبي کریم
صلی الله علیه وسلم لو لېږله چې د الله رسول لږه ډوډۍ ورا چې په قوم مو ګرځولو په خپله مو کړه تاسو له هم پاتې شو نو میلمه چې کومه ډوډۍ خوري میلمه ته دې کېښوده په دې یېرېږمه چې دا رزق به کم شي دا رزق به خدای زیاتوي په دې کې برکت واچي نو ابراهیم علیه السلام فورا سخی ورته حلال کړ او روی ته یې کوله دا هم نه چې ودرېږه ښوروا پکې سره دریاب مارکه جوړه کو پوټې به یو یو پنځلسم ځای ښوروا به چې غوښه یې سینګړه وویسته او میلمنو ته یې کېښوده میلمانه وله ګوتې نه وړې نو هغه زمانه کې به دا رواج و چې بعضې خلک به رالل او د چا په کور باندې به حمله وکړو ډاکوان به و نو هغوی به د هغه کور خاوند خوراک نه خوړه دا د هغې رواج و کور مالکان مړم کی او بیا اخبار لیکلی وی په فرج یې کولاو کړی و هغه چې څه میوې په فرج کې دننه پرتې وې هغې خوړلې او بورچې خانه کې ځان له خوراک ګرم کړی دی او خوراک یې هم خوړلی دی هم ترې غله وکړي هم په هغه کور کې وله خوراکونه کوي بوتې وله نوړې دی خوراک له ویرېد چې دا خدای پاکه دا څوک دی خو چې هغه انسانان هغه خلک پرې پوه شو چې ابراهیم علیه السلام خو په زړه کې یره پیدا شوه نو هغې ورته ځنه وویل انا رسول ربک مونږ ستا د رب استازي یو مونږ فرشتې یو مونږ انسانان نه یو مونږ ځکه خوراک نه کوو مونږ فرشتې یو بس ابراهیم علیه السلام مخلق تازه شو هلته بیبي باندې هم پریشاني راله چې خدای پاکه میلمانه رالل او میلمانه خو زمونږ خو مونږ له څونه خواري وکړله او سخې مر لروي ته هغې خو له ګوتې نه وړې دا جوړ ډاکوان دي او غریب هم پریشانه خو چې دی وي مونږ د الله استازي یو څنګه راغلی مونږ ځو د لوط علیه السلام قوم له هغه هلاکو ارسلنا الى قوم لوط مونږ رالیږلي شوي د لوط علیه السلام قوم هغه هلاکو نو د لوط علیه السلام خو دا چې دا قانون دی چې یو انسان هلاکیږي ټول قوم نه د مونږ د پښتنو خبره او چې سره پکې لامدم سودي زه زره فورا د خپل لوط علیه السلام در واره غم شو چې دا قوم هلاکیږي زما واره به څه کېږي زما در واره بچي به څه کوي او د هغه خاندان به څه کوي هغوی سره به څه کوو نو دا فرشتې ورته وي مونږ ته د الله له طرف له دا حکم شوی دی چې لوط علیه السلام او د هغه خاندان به بچ کوو هغې ته به نقصان نه رسېږي مګر یوه ښځه د لوط علیه السلام چې هغه د کافرانو ملګرې ده هغه به ورسره وجنو یو ښځه به ورسره وجنو باقي به لوط علیه السلام او د هغه خاندان بچ کوو او دلته کې څه چل کوي بیبي یې ولاړه او پریشانه وه هغې له زیری ورکړو وی تا له زیری درکو وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب وی تا له زیری درکو تا له به خدای پاک یو بچی درکوي د هغه بچي نوم درله الله ایښودی دی پروردګار اسحاق بې نومې او هغې بچي له به خدای بل بچی ورکوي ستا نصیب هم پیدا کیږي د هغه نوم هم الله ایښودی دی یعقوب به ګوره د الله نظام هغه زمونږ پښتانه وایي د غم او ښادي ورور او خورې هم په دغه یو ورځ کې د لوط علیه السلام قوم هلاکوي او په دغه ورځ کې د ابراهیم علیه السلام بیبي له بچی ورکوي یو ټیم دی او داسې زیری ورکوي چې زوی به دې کېږي لور هم نه په لور باندې بعضې عقیدې ورته چې خدای پاک به اولاد درکوي نو اولاد کې زوی هم کیدی شي او لور هم کیدی شي نه زوی به الله درکوي او د زوی دپاره یې ولې د نوم انتخاب هم وکړه چې نوم الله برنه ایښودی دی او بیا دایم یو سړي ته وایي چې الله به زوی درکړي یا زوی پیدا شي امکان لري چې دا ماجدې په ماشوموالي کې مړ شي هسې نه نابالغه مړ شي یا بالغ شي مړ شي الله وایي نن وصی به دې کېږي او د نوسي نوم هم الله مقرر کړی دی په اسمان کې چې یعقوب دی دې نه دا معلومه شو چې دا زوی به دې بالغ کېږي
دی ماشوموالي کې نمري او دی به واده هم کوي او د واده نه پس به زوی کېږي. نو بي بي سارې وخندل فضحکت وبشرناه باسحاق وی خندل الیدو انا عجوز زه خو بوډی ښځی یم. دغې وخت کې د دې عمر څومره یا یو لسکم یا پنځه سل کاله لسکم یا پنځه سل کاله. وهذا بعلی شیخه او خاون من بوډای د شپږو شلو کالو دی. نو دی د شپږو شلو کالو دی او زه د پنځه یا لسکم سلو کالو یم او زه خو شنډ زمونږ بچي به څنګه کېږي اولاد به څنګه کېږي. فرشتې ورته وایي دا د الله فیصله ده. بچي د چا په اختیار کې دی؟ د الله. مونږ وایو دا بچي او دا بعضې خلک په دې دغه کې ناست دي دا نجومیان په اخباراتو کې اشتهارات چلی ما له راشئ دوی ورکوم 2 زامن ورکوم 3 زامن ورکوم او ګرنټۍ سره ورکوم ګرنټۍ سره دوی ورکوم. هلکه ګرنټۍ سره څوک دوی ورکولی شي؟ نشي ورکولی. د قرآن شریف وینا ده الله وایي یهب لمن یشاء اناثا ولمن یشاء الذکور. چاله نارینه ورکوم او چاله جینکۍ ورکوم. دا الله فیصله ده. او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله هلکان او جینکۍ دواړه ورکوم. او څوک شان نه هلکې او نه جینۍ وي دا د خدای خوښه ده او سړی په خیر او شر څه پوهېږي. که هلک یې ورکړه او هغه هلک لوفر او قاتل او ډاکو نو دا پلار بیا څه وایي یا خدای د دې زوی نه خو نه زوی ښه دی. پوهېږي که نه الله په خپل کار ښه پوهېږي موږ نه پوهېږو. ممکن ده چې د دې سړي په قسمت کې داسې زامن چې هغه زامن ډاکوان او قاتلان او د پلار او مور دپاره د غضب او د قهر ذریعې نو خدای پاک یې د هغې زامنو نو ساتې ډولۍ ورنه کړي. چاله خدای زامن ورکړي لوڼه ورنه کړي. ممکن ده چې دا لوڼه یې که الله ته پته یې که لوڼه ورکوم دا به د ده دپاره د رسوایۍ او د شرم ذریعې اړو ورکوم یې وله او چاله خدای دواړه ورکړي. دا د الله نظام دی. په دې باندې الله ښه پوهېږي او چاله چې خدای په دنیا کې یو نعمت ورنه کړي زوی نعمت دی نو خدای پاک دا نه ده چې ګنې ده سره د خدای دشمني ده. د رسول الله مبارک 4 زامن یې ورکړل په ماشوموالي کې دی والسته وړي د خدای ورسره دشمني اوس د هغه نه د خدای زیات محبوب بنده څوک و؟ زه خو شنډ یم او زما دا خاوند قوم شنډ دی. مونږ بچي به څنګه کېږي؟ وی دا د الله فیصله ده مونږ د ځانه خو نه وایو. پروردګار به تعالی بچی خامخا درکوي. نوم الله مقرر کړي اسحاق او د اسحاق نوم ولې الله ولې مقرر کړ؟ علما وایي اسحاق عبراني لفظ دی په معنا د یضحکو سره دی. یو هلکه معنی سره فلان چې څوک خاندي یو دا د خندا فعل دی. نو دغه وخت کې چې دا زیری ورته وشو نو دی وخندل داسې خندې وکړه چې زما بچي به څنګه کېږي زه خو شنډ یم. الله نوم ولا هغې سره مناسب کېښه. پروردګار هغسې وکړه د دغې زیرې نه 1 کال پس د بي بي سارې زوی پیدا شو. نوم خو د بره نه منتخب شو د الله د طرف نه اسحاق نوم وله کېښودی شو. دا د اسماعیل علیه السلام نه 14 کاله کشر اسماعیل علیه السلام ته 14 کاله مشر او د 14 کاله کشر او بیا د اسحاق علیه السلام د خدای پاک زوی ورکړه یعقوب علیه السلام او یعقوب علیه السلام د خدای پاک 12 زامن ورکړي یوسف علیه السلام او د هغه 11 وروڼه او د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو. دا بنو اسرائیل چې څومره دي دا ټول د یعقوب علیه السلام اولاد دی. دا هغه د هغه 12 زامنو اولاد نو د اسحاق علیه السلام اولاد شو. نو د اسحاق علیه السلام نه خدای پاک ډېر لوی نسل خور کړی دی او د اسماعیل علیه السلام د بی بی هاجرې نه چې کم بچې پیدا و په عربو کې دا ډېر لوی نسل خدای پاک دا لوی نه خور کړی. لوی منقبت خدای دواړو بچو له ورکوي. اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دا دواړه یو ځای شو نو بیت الله شریف یې جوړ کړ. او اسحاق علیه السلام او ابراهیم علیه السلام یو ځای شو. ابراهیم علیه السلام یو ځای شو نو رب العالمین ورته
دا حکم ورکا چی بیت المقدس جوڑ کا. نو دا موجوده بیت المقدس دا د ابراهیم علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د لاس جوړ شوی بیت المقدس. رستو بیا را دین رستو پکې نور بادشاہانو کار کړی دی. بیت المقدس چې کوم د اسحاق علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام په لاس جوړ دی، دا په مخ د ځمکه 3 نمبر برکتی جماعت دی. اول نمبر برکتی جماعت دا بیت الله شریف دی. 2 نمبر برکتی جماعت دا د حضور پاک جماعت مسجد نبوی چې ودی په مدینه منوره کې، او 3 نمبر برکتی جماعت دا بیت المقدس دی. اوس ډېر لوی جماعت دی او ورونو اوس د زمون په قبضه کې نه دی، د اسرائیلو په قبضه کې، یهودیانو نیولې دی او د هغوی په قبضه کې. او که د څوک خوښې وي نو مانځه ته خلک پرېږدي، او چې کله یې خوښه نه وي نو مانځه ته ورته څوک اړو پرېږدي نه. او دا موجوده بیت المقدس دا هم هغه دی چې کوم د ابراهیم علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام د لاس دی، او دا وروسته بیا سلطان صلاح الدین ایوبي جوړ کړی دی. دا موجوده بیت المقدس د سلطان صلاح الدین ایوبي د لاس دی. زموږ حضرت شیخ صاحب رحمه الله هغه فرمایل، هغه وایي زه تلیم د بیت المقدس جومات، وی په دې جومات پر دیوالونو باندې قایل لګولې او یې ناشنا قایل دي. وی چې مخامخ ورته ګورې نو یو خشته نقشه به راته ښکاري، خو که لږ ښي طرف ته دې ورته داسې په درست شوې نو په هر یو ټایل کې سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر راته ښکاري. که ښي طرف ته پترس کېږي او که ګس طرف ته پترس کېږي د هغه فوټو درته پکې ښکاري. او هغوی به فرمایل وی یو ممبر پکې پروت دی، ممبر، او دا ممبر داسې دی چې دا د یو کجورې د تنې نه جوړ شوی دی، او پکې نه میخ شته او نه پکې پیوند شته، داسې ممبر دی. تراشلی دی او د هغې نه ممبر جوړ کړی دی، نه میخ شته او نه 2 تختې یو دی شوي دي چې ګنې هغې یو دی کړي. داسې اشنا اشنا ممبر پکې پروت دی. خدای پاک دی بیت المقدس ذات کی. نو خو رب العالمین د چا خواری بس نه بوزي. بی بی سارا د خپل خاون سره هجرت وکړه، په مخ د ځمکه لومبې هجرت دی وکړه، نو الله ورله وښوله دعاګانې به یې کولې چې خدای مونږ له بچی راکړه، یا الله مونږ له بچی راکړه، یا الله مونږ له بچی را. د بچي سوال به کوې، په دې خدای پاک خوشحالېږي، خفه کېږي نه. نو خدای پاک په بوډاوالي کې بچی والا ورکړه، او داسې بچی والا ورکړه چې هغه پیغمبر شو اسحاق، او د نوم انتخاب هم الله وکړه، او ورپسې بل بچی نوسی یعقوب علیہ السلام هغه پیغمبر، او د هغه نه پس بیا چې کوم بل د نوسی زوی حضرت یوسف علیہ السلام هغه پیغمبر، او په نسب کې 3.5 زره یا 4 پیغمبران خدای پاک پیدا کړل. خواري د چا بس نه ګرځي. نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې بیت المقدس چا جوړ کړی دی، په دې پرچو کې اکثر سوالات راځي، نو ته به ورته په جواب کې څه وایې چې دا ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام جوړ کړي، هغې دواړو په شریکه جوړ کړی. او دا اسحاق علیہ السلام څوک و؟ وی دا د ابراهیم علیہ السلام زوی. اسماعیل علیہ السلام د کشري بیبي و، د هغه نه 14 کاله کشر، هغه ته 14 کاله مشر. هغه په لاس هم خدای پاک قربانۍ ورکړي دي، او هغه په لاس هم رب العالمین قربانۍ ورکړي دي. زمونږ په دې خلکو کې یو غلط سوچ روان دی. که په چا بیماری راشي خلک وایي دا د خدای نه دی خوښ، که په چا څه تکلیف راشي، مال یې هلاک شي، یا څه بل څه تکلیف راشي، وایي خدای رانیولی دی. که د چا بچو ته څه نقصان رسېږي، هلکه وایي که نه بختانه د مونږ دا وایي موږ خدای رونیوه که نه، د خدای رانیولی دی که نه، داسې به چرته نه وایه. د دنیا دا مصیبتونه بېشکه کله د نیوکې ضرورت دغه وي، کله د الله د طرف نه نیوکه هم کېدی شي، او د خدای قهر او غضب هم کېدی شي، دې کې شک نشته. لیکن کله د ازمایش د انسان د ګناه د رجېدو ذریعه هم ګرځي. پروردګار
یو انسان نه ګناهونه شوي وي تکلیف پې راولې ګناه پې الله رګي او کله د دنیا دا تکلیفونه دا د انسان د مرتبې د بلندېدو ذریعه هم دی لکه د ابراهیم علیه السلام ته به څه وایې چې ابراهیم علیه السلام بادشاه ونیو او جیل کې وغورځو نو ته به څه وایې چې دا خدای رانیولی یا د ابراهیم علیه السلام نه بیبي بادشاه بوتله نو ته به څه وایې چې دا خدای رانیولی دی یا اسماعیل علیہ السلام راوست سره د بلې بیبي او په دشتو بیابان کې پرېښود نو ته دا ویلې چې دا خدای رانیولی دی نه داسې نشي ویلی دا په خدای پاک د هغه مرتبې اوچتولی نمبر 1 او نمبر 2 مخلوق ته الله دا ښیي که په مخلوق داسې قسمه تکلیفونه او مصیبتونه راشي نو مخلوق به الله ته فورا رجوع کوي او ځان ته به ابراهیم علیه السلام را مخکې کوي ابراهیم علیه السلام به ځان ته را مخکې کوي ماله چا چټ راکړی دا مې ځکه وی په دې زمانه کې په دې مسلمانانو باندې ابتلاعات راغلي لکه په افغانستان کې یا په عراق کې یا دلته کې په بعضې علماو باندې او په نیکانو وی بعضې خلک وایي چې دا خدای رانیولي دي نو ما ځکه دا خبره وکړه چې دا خبره غلطه ده په احد کې او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو دا بل مثال در کوم او د حضور پاک مبارک تر حضرت حمزه رضی الله عنه په څونه بې دردۍ شهید شو دا ویلی شي چې صحابه خدای رانیولي دي شهادت د مسلمان دپاره خو د خدای نیوکه نه ده په یو مسلمان شهید شي او په دې رب العالمین دا مسلمان جنت ته رسي او جنت الفردوس ته الله ورکوي نو د دنیا مصیبتونو او تکلیفونه کله د خدای نیوکه وي بېشکه الله په زور ورکوي بنده له او لیکن کله کله په خدای پاک د بنده نه ګناهونه رجوي او کله په رب العالمین د بنده دپاره مرتبې بلندوي یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي بعضې وخت کې د یو بنده دپاره الله تعالی په جنت کې یو لویه مرتبه مقرر کړي وی دی هغې مرتبې ته په خپل عبادت نشي رسېدی دومره عبادت دی نشي کولی چې هغه مرتبې ته ورسي نو الله په دنیا کې تکلیفات راولي د هغه تکلیفاتو په برکت رب العالمین هغه مرتبې ته ورسوي او بیا د دنیا د تکلیفاتو خدای په دنیا کې هم اجر ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي دا د ابراهیم علیه السلام له څونه اجر میلاو شو ټیک ته تکلیفات ډېر زیات تېر شو وطن یې پرېښود مور پلار یې پرېښودل اور ته هم غریب پرېوت بچې ماشوم هم د بیت الله خواله راولي او دلته کې په دشتو بیابان کې پرېږدي بیا دا بچې الالولو دپاره هم سملی لیکن خدای پاک څونه لویه مرتبه ورکړه د څلورو زرو پیغمبرانو نیکه دی او د موږ د دواړو جهانو سردار پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په نیکوالی فخر کوي فخر معراج نه چې کله راغی حضور پاک مبارک نو بیان به یې کو وی د عیسی علیه السلام شکل د پلانکي سړي په شان دی هلته یې ولیدل که نه موسی علیه السلام شکل پلانکي ته وی ګوری د هغه په شان دی او ابراهیم علیه السلام د چا په شان دی وی ما ته وګوری وی په ټول اولاد کې د ابراهیم علیه السلام سره زه مشابه یم زما د هغه شکل یو شانتی دی نو د حضور پاک څونه ښایسته ښکلی شکل و وی ابراهیم علیه السلام سره زه مشابه یم په اولاد کې وی زما د هغه یو شکل نو تکلیفات تیر شو لیکن خدای پاک وله څونه ښایسته بچي ورکړل او د یو بچي په لاس بیت المقدس جوړ شو د بل بچي په لاس بیت الله جوړ شو او په نسب کې پیغمبران اسحاق علیه السلام د 180 کالو په عمر کې وفات شوی دی لوی عمر ولا خدای پاک ورکوي 180 کاله او الخلیل خار ورته وایي اوس هم د بیت المقدس سره خوا کې خار دی الخلیل په دې نوم اوس هم دا خار شته دی د ابراهیم علیه السلام قبر هملته دی او د اسحاق علیه السلام قبر هملته دی دواړه یو بل سره نږدې دفن دي په الخلیل ښار کې د ابراهیم علیه السلام سره نږدې دا خپل بچی زمانو دا انبیاء کرام دا خدای پاک د هدایت ستوري رالیږلي
اوس پیغمبران ناراضي. نبی علیہ السلام مبارک فرمای وی پخوا په هر یو قوم کې او پیغمبر دا هغه قوم د هدایت دپاره او چې پیغمبر بلال وی الله به بل پیغمبر پیدا کړ وی لا زمانه پس بل پیغمبر ناراضي بس د پیغمبرانو سلسله پر رسول الله مبارک ختم شو. وی د دې داسې مثال دی نبی علیہ السلام فرمایي لکه یو خشته ښکلې بلډینګ چې چا جوړ کړی وي او د یوې خښتې ځای پکې نیمګړی وي صرف یو خښته وی یو سړی د دې بلډینګ نه ګیر چاپېره چکر وی یاره څه خشته ښکلې بلډینګ دی یاره ارمان که دا یو خښته پکې نیمګړې نه وی وی ښکلې بلډینګ دی خو دا یوه خښته پکې نیمګړې ده. حضور پاک فرمایي د پیغمبرانو د هغه بلډینګ هغه نیمګړې خښته زیمه هغه خښته یې زه چې وم په هماغه بلډینګ پوره شوې اوس پکې د بلې خښتې ځای نشته. نو زما نه پس به څه کېږي؟ نبی علیہ السلام فرمایي زما علما زما د قرآن او زما د حدیثو پوی خلک عالمان دا به زما د هدایت ستورې رڼاګانې امت ته به زما دین دوی رسی قرآن به دوی رسی احادیث او فقه د فقه شرعي مسائل به دوی رسی پیغمبر به نه راځي. رب العالمین دی مونږ د انبیاو د پیغمبرانو په نقش قدم روان خدای مونږ ته هدایت را نصیب کړي او الله د ګمراهۍ نه په امن او امان کې وساتي. یو ملګري بیمار دی مونږ تېره جمعه مو ته دعا کړې وه کور کې پروت دی دعا وکړئ چې خدای پاک وله شفا ورکړي او لږ ټسټونه به یې لیږلي وي دعا یې غوښتې ده خدای پاک یې ټسټونه پاک راولي. څومره مریضان چې دي پروردګاره ته ټولو مریضانو له شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه یې خلاص. زمونږ یو دوست دی مردان هغه عمرې له روان دی ما ته په ټلیفون وی دعا راله وغواړئ دعا ولو کې چې خدای پاک یې په خیر بوځي او په خیر راولي او باید دوستان عمرې له تللي دي هغې تم دعا کوي چې الله یې په خیر واپس راولي. الله زمونږ د ټولو د بیت الله حج عمرې نصیب کړي. الله مونږ د هر قسم پریشانو د مصیبتونو په امن کې وساتي. الله که د چا په کورونو هسپتالونو کې مریضان یې ته وله شفا ورکړي. خدای زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. الله زمونږ د دې وطن او د مسلمانانو حفاظت وکړي او زمونږ د دې ملک هم حفاظت وکړي. آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد